کومه غونډه چې د دولت علي حجرې کې وشوه، نو دا د محترم او د ستر اتل لطیف اپریدي صاحب د سیمینار په شلسالي کې درېیمه غونډه وه. دې نه وړاندې محترم علم جان صاحب په کور کې وشوه، هغه نه وړاندې منیجر صاحب مراد صاحب په کور کې مراد آباد شلوزان کې وشوه. نو داسې دا سلسلې روانې دي. دا به راغونډوو چې د ستر مشر په ناستې کې موږ سره د کور مې ټول ځوانان، ټول مشران، ټول د فکر لرونکي کینی چې موږ د ستر شخصیت د سترې ونې خواږه دانشوران به موږ ته وړاندې کړي او د دې ستر په شخصیت په مبارزې به خبره وشي. موږ به خبر شو چې د موږ ستر عالمان، دانشوران، اتلان دوی څه غوښتل. چېرې دا افسوس خبره ده، زه دا نه یم چې د ستر لطیف اپریدي د سترې مبارزې نه به یو پښتون بچی خبر. لویه خبره دغه ده چې لکه څنګه ستر بچا خان دی چې د دې غرونو رغونو ورته سلام دی، وایي مو هغې خاورې ته سلام دی چې ستر بچا خان پکې ښخ دی، او هغې مور ته مو سلام دی چې داسې ننګیالی مېړنی زېږولی. نو هغې نه وروسته چې موږ فکر کوو ستر ولي خان و، ستر اجمل خټک و او ستر لطیف اپریدی. نو د ستر لطیف اپریدي شخصیت داسې افقي دی چې هغه د مزدور ملګری و، هغه د خوارېکښ ملګری و، هغه د زحمتکش ملګری و، هغه د خانانو نوابانو سړی نه و، هغه خوا نواب نه و، او په خپله په خپل همت د متوسط طبقې نه وتلی و، دنیا کې ولاړ و او د جمهوریت غږونه یې کول او د لوی انسانیت د حقوقو خبرې یې کول. نو موږ غواړو چې د هغه تعلیمات خپل مخې ته کېږدي او د پښتونخوا مسالې خصوصا د کورمې مسالې چې کومې تربګنۍ دي، کومې شخړې دي، کوم تنازعات دي او کومه دهشتګردي دی، څه هغه څو طرفه دی، هغې ته موږ ګوتې ونیسو چې خدا را اخر انسانان یو، موږ باندې رحم وکړئ. موږ انسانان یو د خپل بچي ته څه کتاب یې کړو، کلام یې کړو، موږ انسانان یو چې د انسان غوندې کې ژوند تېر کړو، موږ د دنیا په مخ د ژوند تېرولو حق لرو. د دنیا مخلوقه دا څه کېږي، دا څه روان دي، د کومه پورې. افسوس خبره دغه دی دا د جرګو مرکو وطن او دا ستر مبارز چې موږ پرې غونډېږو، محترم لطیف اپریدی د جرګې د مرکې سړی، مېړنی ننګیالی سړی، ننګیالی توریالی سړی چې دا موږ مخ ته کېږدو چې دې څه تعلیمات وو. که دغه مشر نه موږ راغونډ شو، انشاءالله د پښتونخوا ټولې مسالې حل کېږي. ځکه چې پښتونخوا یو داسې تاریخ لري، داسې جغرافیه لري، داسې کلچر لري چې هغې ته پښتو وایي. چې موږ راغونډ شو د خپلو دغو شخړو حل پښتو کې راولټوو. هغه څه شی دی؟ جرګه، مرکه، ډایلاګ. نو که موږ دې ډایلاګ ته کینو نو ضروري خبره ده کومه مسله به وي چې حل به نه. خو زما درنو ملګرو، اوس موږ غواړو چې لطیف اپریدي په ستر شخصیت د دې سیمینار کې موږ هغه خلک کیني چې هغه د پښتونخوا مشران دي، هغه که د نوي دور د نوي کول مشران دي، لکه څنګه محسن داور چې د لطیف لالا شاګرد هم دی، د لطیف لالا په شخصیت مونه خبر دی. ځکه چې زه وکیل نه یم، هغه وکیل دی. په سیاست به موږ خبره وکړو او په سیاست به هغوی خبره وکړي. هغې سره محترم علي وزیر دی، هغې سره منظور پښتون دی، هغې سره د موږ ټولو مشر ایمل خان دی، هغې سره میا افتخار حسین دی، ننګیالی مېړنی. دغه د پښتنو مشرانو راغونډول دي او هغې نه وروسته سیمینار نه وروسته د موږ کوم تنازعات دي دوی مخې ته کېښودل دي، دا زماني دي او زمیني دي. نو چې زمیني دي بیا خو د دوی حل کول ډېر اسان کار دی، خو دریم لاس ته پکې لاس وهي نه پکار دی چې موږ دې ته ورسېږو چې هغه لاس ونیسو چې بس نور پښتون هوښیار شوی دی، ویښ شوی دی، هغه وده نه دی، هغه خوبونه نه کوي، نن راپڅېدلی دی، د خپلو خبرو پوښتنه به کوي، د خپلو تربګنیو پوښتنه به کوي، د خپل د پښتون قوم سره کوم زیاتی کېږي هغې پوښتنه به کوي. د یوه خبره شته کېدای شي چې موږ د خپل مشران کوم راغواړو، موږ ته داسې مسالې جوړې شي چې هغه موږ ته چوک نه پرېږدي. نو که چوک یې نه پرېږدي هغه ځان ته خبره ده، خو موږ خپل کوشش کوو. هغه سر دور ته ویلی نه چې اجمل خټک یې چې موږ لیوني که څوک په دار یې روي،
مونږ لیوني که څوک په دار یېروي مونږ ته د دار د زل په تار ښکاري. او یو بل ملګری دی که په دې لارې کې مونږ ته هر څومره تھریټس ملېږي یو مور کې انتر شهادته پورې تیار یو چې ما په دار کې چې منصور خلکو ته یاد شي، ما په دار کې چې منصور خلکو ته یاد شي، مدې وشوې څوک په دار ختلي نه دي. نه د اخري د خپلې خبرې به په دې شعر غونډې کوم تبسم صاحب تجمل صاحب یې څه زیری په میانو باندې زر وکړ ښکلي را روان دي په راتللو. نو نوی نسل ویښ دی، نوی نسل ویښ دی. اجمل صاحب یو بل شعر یې چې رضی ته یې ملګرو څه جرګه ورسره وکړو. اجمل څه بابا نه دی څه سولونه یې قبلېږي. نه دا د ټولو تنازعاتو د ټولو شخړو حل څه دی؟ جرګه دی.